الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها او كما قال. دا الله فضل او کرم دی دا رمضان میاشت خدای پاک راوستله. رب العالمین دی پدې میاشت کې مونږ له د روجو د نیولو د صحیح عبادت کولو توفیق راکړي. زمارونو دا میاشت په انسان باندې د الله یو فضل او کرم دی. الله د انسان د بخښنې دپاره بانې لټوي، مختلفې موقع جوړوي چې په هغه موقعو باندې د انسان ګناه معاف کړي او د عبادت والا لوی مرتبه ورکی. 11 میاشتې تیرې شوې، په دې 11 میاشتو کې خامخا د انسان نه ګناه شوي، په عبادت کې کمی شوي، عبادت په صحیح طریقه شوي نه. دا یوه میاشت الله انسان له یو موقع ورکړه چې په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي، سړی الله رضا کی او څه کمی شوی کمی پکې پوره شي، توبه وباسي، د الله ذکر او اذکار وشي، تلاوت وشي، تراویح پکې وشي، الله پکې رضا شي. دا هغه 11 میاشتو هغه کمی رب العالمین په دې میاشت کې پوره کړي. الله کله انسان دپاره د جمعې شپه، د عرفې ورځ، د عرفې شپه، د لیلة القدر شپه، دا ټول الله تعالی د انسان د بخنه او د انسان د ثوابونو د پاره موقع پیدا کړي چې که انسان الله ته رجوع کوي نو رب العالمین په دې ورځو کې د نورو په نسبت باندې په دوچندو ثواب ورکوي. د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان میاشت تیره شي نو فرشتې په جنتونو کې کار شروع کی، کوشش کوي چې جنتونه ډولی کی. نو چې د الله په حکم باندې او بیا فرشتې کم کار کوي، تاسو ته پته ده چې هغه به څونه د انسان د عقل نه دا بار خبرې دي. 11 میاشتې د جنت په زیب او په زینت او په آرایش او په ډول باندې ولګي. 11 میاشتې بوټي پکې زرغون شي، خشته شي، مزیدار شي. نو چې کله د رمضان د میاشت راښکاره شي نو د عرش د الله د عرش د سوري د لاندې نه یو خشته ښکلې مزیداره هوا راوالوځي. هغه هوا د جنت په حورو باندې ورشي، ادونه مزیداره او خوشبوداره چې هغه د جنت حورې ورته خوشحاله شي او هغوی د الله په دربار کې سوال وکړي چې یا الله مونږ لا په دې میاشت کې د دې میاشت د عبادت د برکت نه هغه خاوندان را نصیب کې الله چې زمونږ سترګې په هغې یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي، یعنې مونږ په هغې خوشحاله شو او هغه خاوندان په مونږ باندې خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه لوی میدان کې چې پچا د اروس 50,000 کاله ده او پچا زیات او پچا کم او په لوی تکلیف کې به خلک مبتلی. څوک به د کونډو پورې د خولو نه ډوبي، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې او څوک د دې خولې پورې. هر سړی به په خپله خوله کې ډوب ولاړي. د دنیا د اوبو مثال خدا سره چې دا سطح اواره ساتي. اوبه چې یو ځای کې راشي تر هر ځای پورې د اوبو سطح اوارئ بیږي اوبه، او د آخرت د انسان خوله به انسان پورې ولاړی چې د انسان نه اوبېږي د پورې به د قالب په شان بنده ولاړی، د ده نه به اخواته نه ځي چې میدان ته اوبېږي. هر انسان به خپله خوله کې ډوب ولاړي. د چا نه ګوره خوله څونه په سختۍ وځي او خوله هله وځي چې انسان ګرم شي. نو چې خوله د ګرمۍ د وجې نه وځي او هغه ګرمه خوله د انسان نه لکه د جامو د قالب تو وي، د چا د نامه او د چا د مرۍ پورې په تکلیف کې به دا خلک مبتلی. نفسی نفسی اوازونه به کوي، پیغمبران به سفارشونه کوي، هر چا سره به د خپل ځان غم او فکري. دغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله د عرش د سوري لاندې به یو قوم ناستی.
هغې ته به درستخان غوړېدلي، په هغې به خوراکونه خوري، شربتونه به ورته پراتي، میوې به ورته پرتې وي، یخې هواګانې به پرې لګي او داسې به یو بل سره ګپې شپې لګوي لکه دا مرغۍ چې مازدیګر یو بڼ ته را یو ځای شي او چغار کوي، داسې په خوشحالو به لګوي او خندا خوندې او ګپې شپې به لګوي. لاندې به ورته خلک حیراني چې الله مونږ د ګرمۍ نه مړه شو، په هغې یخ هواګانې لګي، مونږ په نور نیزوار دی، تو رابطو ته مونږ ناست یو ولاړ یو، الله هغوی باندې د ستا د عرش سوری دی، مونږ د تندې او د لوږې مړه شو او هغوی ته د جنت میوې او د جنت خوراکونه او د جنت هغه قسم قسم د لذیذ څیزونه ورته پراته دي. یا الله چې دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دا به هغه خلک چې د رمضان په میاشت کې د الله د رضا لپاره روجې نیولې وي. دومره د برکت شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د روجهدار سړي د خولې بدبویي دا د الله په نزد د مشکو او د عنبرو د خوشبویۍ نه بهتره ده. څه مطلب؟ سړی چې د قیامت پر ورځ د قبر نه پاسي یا په قبر کې سملی، نو که د روجه په دنیا کې نلی، په دې قبر کې او د قبر نه چې پاسي د محشر په دې میدان کې به د خولې نه د مشکو د خوشبویۍ نه خشته خوشبویۍ دي. په دنیا کې د روجهدار د دې معدې نه یو بړاس روزي، دا بدبویي د هغه معدې د ناروالي د وجې نه ده. که ته مسواک هم ومږې، مسواک سره خو صرف د غاښونو هغه بدبویي ختمه شي، خو د زړه د دې معدې نه یو بړاس روزي د روجهدار معده ناری، دغه بړاس یو مخصوص بدبویي لري. دا په دنیا کې هم په انسان د مشک په الله د مشکو د خوشبویۍ نه مزیدار او خشته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصیام جنتون، روجی چې دی دا ډال دی، ډال لکه ډال پخوا به د اوسپنې نه یو طبخې شان جوړ کړی، کړی به پکې و هغه به ځان ته نیولی او چا به د سرمنې نه یو ګاډینۍ غوندې جوړه کړې وه د طبخي برابر، او په هغې کې به یې لاس کې اچولی و، دشمن سره خو به د تورو او د نیزې او د غشو جنګ و، نو هغه ډال به یې د ځان مخې ته نیولی و چې زه بچ شمه. اوس هم دی بعضې پولیس والا سره یو داسې اوږد د اوسپنې یو کښې وي، هغه د جنګ په وخت کې نیولی لاس کې څوک په کاڼي غزار کوي، نو په هغې ځان بچ کوي، دې ته ډال وایي. نبی علیہ السلام فرمایي روجې ډال دی، د ګناه نه او د الله د قهر او د غضب نه سړی بچ کوي، خو ما لم یخرقها تر څو چې سړی دا ډال ونشلی. ډال چې وشلیږي نو بیا تا نشي بچ کولی، که دا روجه دې وشلوله نو بیا تا د الله د قهر او د غضب نه نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی د الله رسوله په څه دا روجه شلیږي؟ وی په دروغ او په غیبت باندې. سړی چې دروغ وی روجه وشلوله، سړی چې غیبت کوي روجه وشلوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، دروغ او غیبت روجه ماتی. صحابه تپوس کی د الله رسوله روجه ختمه شوه؟ وی نه داسې نه وایم چې روجه بالکل ماته شوه او ختمه شوه، خو د روجې چې کم برکت او ثواب و هغه په اوبو لو شو. د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی. نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصوي، غاړه به دې خلاصوي، قرض دې خلاص شو، خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو انسان روجه کې یو پیشمنی دی او یو روجه ماتی دی. چې څوک پیشمنی کوي السحور فیه برکتون، نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کی برکت تے، وجود مضبوط شي، عبادت تا بتکڑا شي. بعد سړی وی ناول پاسی، ناول پیجنه څنګه د کټ کې پاسی، خله کې اوبه واچي او چیوس کې اوبه ودشي، دیتا ناول وی ناول. د منځ مرتبه د روجې نه زیاته ده ګورې په فرضیت کې، په روجم فرض ده او منځم فرض، د منځ مرتبه په زیاته ده. نو منځ د سملاسته هغه دی ونه کو روجه نیسي او پیشمنی دیم پریخو، دا بد قسمت انسان دی، ډیر زیات بد قسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل با هلمو الی الغداء المبارک، اے صحابه راشه دی برکتی خوراک لراشه، پیشمنی به وته یادو. نو پیشمنی خوراک سنت دی، د نبی علیہ السلام طریقه ده، پاسېدل ورله پکار دی او بهتر طریقه ده د زمارونو چې سړی پاسی او دی او دسو کی.
او 10 نه پس پېشمني وکړي او بیا ډېره